الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. دغه روایت مهم روایت دی او د مذهب د یو خبرې سره هم د دې تړون دی، نو ځکه د ډېرې توجه ضرورت دی. قبل در دې چې زه دې روایت ته ګډ سم، دا مسله ده چې د اشاره په تشهد کې دا پر نفي چې رفع کیږي، پر اثبات چې برته وضع کیږي، دا څنګه ده؟ د حدیثو د رویت څنګه ده؟ یوه خبره دا اشاره. نو په دې کې درې خبرې راغلې. څو؟ یو اشاره ده، یو تحریک دی، یو انکار د دې دواړو. زموږ مسلک څه دی، مذهب څه دی، راجع څه ده په مذهب کې؟ راجع دا ده چې دا اشاره سنت ده، او تحریک دا د تحریک چې کوم روایت دی هغه دا روایت دی هغه معلل دی، اوس علت درته بیانوم. او انکار چې په کومو وجوهاتو باندې علماو کړی دي، نو پر هغه باندې زموږ غټو علماو لکه علي القاري رحمه الله پر رساله لري، پر اشاره باندې دوی رسالې علامه شامي رحمه الله لري، رفع تردد دی، دا ذیل دی، او پر رد المحتار کې پر هغه یو مفصل بحث دی، او یو بیا د مجدد الفساني رحمه الله طریقه ده. دغه لږ اجمال زده کړئ: اشاره، تحریک، انکار. بیا دا انکار چې علماو کړی دی په هغه کې د هغو اقوال، او دا رقم تحریک چې دا خلک یې ثابتوي چې الباني رحمه الله یې ثابتوي، نو د هغه طریقه بیا څنګه ده؟ صحیح سو؟ دا به زه په اخر کې بیا که خیر درته راودرېږم. اوس یو ځلې دا واورئ، د دې روایته ماسې وه، د دا روایته ماسې وه، اته روایات نور په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ستا چې ګرڅه دا د وائل ابن حجر روایت نه دی، د نورو صحابو روایت دي، په هغو کې اشاره سته، په دې کې هم سته. خو اوس په دا روایت کې په دې کې اشاره لفظ هم سته، یشیر بها یا اشاره به یا یشیر به، دا توري هم سته، او یحرکها یدعو بها، دا توري هم سته. دا د یحرکها توري څنګه دي؟ موږ وایو دا معلل دي. او شیخ الباني رحمه الله، دلته یوه بله نکته دا هم واورئ چې منهج د شیخ الباني رحمه الله هغه دلته د ائمو د نقادو د منهج سره، منهج د شیخ الباني رحمه الله د ائمو نقادو د منهج سره. نو یو راسي روایت ده، په دا روایت کې دا عاصم ابن کلیب عن ابيه عن وائل ابن حجر دا روایت دی. دلته پرسند د امام ابن خزیمه رحمه الله په خپل صحیح کې دا روایت راوړی دی. امام ابن خزیمه رحمه الله هغه نقدي قول د ده موږ نه دی لیکلی، هغه وایي دا یحرکها په یوه روایت کې نسته، مګر په روایت د چا کې سته؟ د زایده کې سته. او علامه بیهقي رحمه الله په دوو کتابونو کې پر دا یحرکها بحث کړی دی، وایي د یحرکها سیشیر مراد دی، دا یوه معنا ده. بیا په بل روایت کې بیا وایي چې دا یحرکها لفظ نسته په معرفت سنن والاثار او دغه کې سنن الکبرا په دواړو کې پر دا کلام کړی دی، خزیمه هم کلام باندې کړی. اوس موږ راځو چې څنګه روایت دی. دا روایت دا دی: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، زبخ مخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنز ملاحظة وما څنګه دی المنز کوي. قال نظرت إليه يصلي فكبر فذكر بعض الحديث، نور حديث في ذكر كي، وقال فآخر كذا توري بسرعة ثم قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعوها. دا توري دا رقم دا څوک وایي؟ زیده ابن قدامه ده. خو دغه روایت د دا عاصم ابن کلیب څه 40 کسانو کړی دي. څو؟ 40. د 40 چې پر 18 واچې د چې 18 پاتې شي نو 40 څلور هلته دی دوه 6 کسان هغه داسې دي چې نه تحریک ذکر کوي نه اشاره ذکر کوي. دا د وائل ابن حجر دا توري نه پکې ذکر کوي، مختصرا یې راوړي. پاتې سو څو کسان؟ 18 کسانو کې چې د عاصم ابن کلیب څخه دا روایت زایده کوي، نو دا نور توري ګردا ذکر کوي، خو دلته یحرکها وایي. د 18 بغیر د یوه څخه بغیر نور 19 کسان چې په هغې کې څوک دي؟
سفيان الثوري رحمه الله دي، شعبة بن الحجاج دي، سفيان بن عيينة دي، بشر بن المفضل دي، عبد الله بن إدريس دي، محمد بن فضيل دي، عبد الواحد بن زياد دي، زهير بن معاوية دي، أبو الأحوص سلام بن سليم دي، خالد بن عبد الله الواسطي دي، أبو عوانة ما شاء الله، أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري دي. جزاك الله. کاری صاحب چې دی وسه د اسماء رجال سره ډیره اشاره به پیدا شوی د پر کونیتونو باندې هم خلک پیژن ښه. بل څوک دی دا ولس کسان د دې ار یو د روایت کده چا بیا په کارو ماته دی خالی وای بس حواله دی غړپ هغه غړي دی حواله وغواړي د دوی په روایت کې بیا د دې پر ځای باندې د یحرکها توري نسته یشیرو د چا لپس یشیرو دی د چا د اشاره دی د چا د په دا رقم الفاظ دی د تحریک پر ځای څوک ده اشاره ده. اوس خبره دا سو چې موږ وای دا روایت بالمعنا دی او روایت بالمعنا چې د کړی دی نو د دې څه چې چا تحریک فهمولی دی نو روایت بالمعنا چې کله معنا واړی دا علت بلل کېږي نو دا علت دی. روایت دی بس موږ خلک څنګه کوي وای دا پلانې روایت موضوع دی بس معنا یې صحیح ده دی چې وای دا د معنا صحیحوالی هم الله د تقویه ورکوي روایت ای وروره د معنا په وجه باندې کله کله دا روایت ګرځي اوس دا روایت چې دی په دې کې دا توري کمزوري په دغه وجه دی چې څنګه یې کړی دی روایت د معنا ثبوت ارځي د دې معنا نور کوي چې ته روایت صحیح کې کله کله د روایت بالمعنا چې وکړه د روایت بالمعنا په وجه باندې د روایت ختم سي لکه دا روایت دی دا تحریک ختم اوس موږ وای دا یحرکها نه دی یشیرو دی اشاره امر بسیط دی او تحریک امر مرکب دی دا غیا فرق دی اشاره امر بسیط دی تحریک چش دی امر نو دلته په دغه تحیات کې په دغه تشهود کې اشاره ستا نه تحریک. زایده ابن قدامه په یحرکه دا لفظ راوړي نور روات دا لفظ په اشاره یا یشیرو راوړي نو زایده ابن قدامه ثقه راوي دی د صحیحین راوي دی او ثق دی او په ډیرو کې خو بیا ګرځه په اهمش کې ګرځه د طبقه اولا سړی دی خو بیا هم د ثقوالي سره سره په دا روایت کې دا د بالمعنا کړی دی چې خطا سوی دی دا یحرکو نه دی بلکې څوک دی یشیرو دی په دا پوسوس یشیرو دی یا اشاره دی یعنی لفظ دی اشاره دی بیا چې په هر لفظ دی د دغو په الفاظو کې فرق شته تقریبا د هر یو لفظ جلا جلا دی خو ګردو ده په دغه اشارو په د مخکې او شا لفظونه فرق سره لري نو دا روایت څوک سو معلل تاریخ او دا روایت صحیح کړی دی چا شیخ البانی رحمه الله نو اوس موږ پر د باندې منهجي توګه باندې د سلفیانو ورونو سره منهجي توګه پر موږ پر دوی دا اعتراض لرو چې ګوره دا حکم پر ظاهر د سند دی ولې وای زیده ابن قدامه چې دی دا ثقه راوي دی او وروره ثقه دی معصوم نه دی که د ثقه اره خبره صحیح شي د دې خدای منه چې دی په ټول عمر نه غلطي نو چې په ټول عمر نه غلطي دی ته خو معصوم وای دی ته خو بیا ثقه نه وایي نه د ضعیف دا معنا ده چې د اره خبره خطا ده نه د ثقه دا معنا ده چې د اره خبره صحیح ده ځکه که د ضعیف اره خبره خطا شي دا خو نو ضعیف نسو دا څوک سو مجنون او که د ثقه هره خبره صحیح سي دا خو نو ثقه نسو څوک سو معصوم دې ته معصوم او مجنون وایي ثقه او ضعیف نور ته وایي دې ته نو دا زیده ابن قدامه اگر چې شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی دی دا خبره په منهجي توګه د ایمو نقادو د منهج سره مخالفت لري او دلته بیا زه یوه بلې خبرې ته ځم د حنفیو مذهب زه تقلیدي توګه نه وایم تحقیقي توګه وایم د حدیثو د ایمو د نقادو سره د نورو مذاهبو ډیر اوفق دی دغه یوه بیلګه ده اوس دا د مالکیو هم مذهب دی د سلفیانو مذهب اوس پاته سوی دا خبره چې یوه خو اشاره سوه اشاره د امر بسیط سو یو تحریک دی تحریک بیا چش دی ابو اسحاق الحویني رحمه الله ما چې پر دا مسله تحقیق کوي په هغه کې ابو اسحاق حویني هم څه عبارت و ابو اسحاق حویني اوس په دا تېره روژه کې وفات سو او دا د نن اوه کاله یا اته کاله مخکې زه په ده خبر وم سل واره یې علل د ابن ابي حاتم کتلی څو واره سل واره ما د ده یو محاضره پر دې اورېدلې وه دا بیا در الباني ډېر پوه په حدیثو کې و اصلي کې د ده شاګرد دی پر مانځه ولاړ دی الباني ورسره دی دا د ده تحریر دی د ابو اسحاق الحویني بهره وایي ما ګوته داسې داسې کوله زما ګوته ګرده ګوتې دغې کوي داسې داسې وایي ده بهره راته وویل چې په دې کې ستا سره سنت شته شیخ الباني راته وویل رحمهم الله چارت وای شیخ البانی وای ما شیخ البانی ته ما ول ستا په کتاب صفت الصلات کې مې ستا پر صلات باندې په هغه کتاب لیکلي دي چې تاریخ دی هغه ما دی نه دی لیکلي چې دی کوه دا تحریک نه دی وهذا رفع وخفض دا چش و چش دی تحریک چش دی
دا دی دا بیرته به پر دا ترپو دی که دا تحریک دی. به هر حال خیر خو بیا هم هلته هغه ابو اسحاق حویني وایي چې دغه زیده ابن قدامه بل ځای په بل روایت کې د دوو رواتو خلاف د دوو راویینو خلاف کړی دی د معلل کړی دی خپله چا د الباني رحمه الله. دلته د 19 کسانو مخالفت د کړی دی بیا هم دی صحیح بولي. دلته د 2 کسانو مخالفت 19 کسانو. نو انسان دی سهوه کېږي. نو پر شیخ الباني رحمه الله باندې زموږ دا رقم ردود نه دي. الحمدلله زما ردود ستا یوټیوب چینل کتی سي زما ردود دا رقم نه دي چې هلته دې دی ویلي و دلته بیا دی وایه تناقض دې راغلی. دا خو هر عربي دا هم په پوهېږي. یوه خبره ده دلته ووایه حرکه بل ځای ووایه لم یحرکه نو خلک به درته وایي چې دا خو تناقض راغلی سره. دا رقم نه دا رقم چې تا خو یوه خبره هلته کړې ده بله دا صحیح ده دا خو رجوع کېدلی سي. مخکې مې دا خبره وبیا داسې چې هغه خبره دې غلطه ده دا دې صحیح ده پس کومه وجه صحیح ده یا دا چې تا کړې ده دا دې غلطه ده ولې غلطه ده وجه. اوس زه دا وایم چې دا د زیده ابن قدامه د روایت تصحیح چې کړی ده دا نه ده صحیح. ولې نه ده صحیح؟ دلته دی مخالفت کړی دی د چا د 19 رواتو او هغه د ده په پایه کې دی یا د ده ثقات هغه. نو جنس اوس معلل روایت شو جنس ته علت چش سو ابدال لفظ بلفظ آخر یا روایت بالمعنى جنس ته علت سو او سبب د علت نو انسان دی. سبب د انسان علت انسان دی روایت بالمعنى کړی خطا وتلی دی او قرائن د ادراک د علت ورور موږ ته د هغه شاګردان سره بل کله چې علت په متن کې بیا د خارج د مدارس د نورو رواتو سره هم ته کولی سي چې پر هغه باندې قرینه دغه روایت د اشارې د اوه صحابه و نور کړی دی د وایل ابن حجر ماسي په ګردو کې اشاره ده تحریک په یو ځای کې نسته. په نورو روایاتو کې د دې څه ګرڅه ووزه نورو صحابه چې کړی دی په هغه کې څه شته اشاره ده څوک نسته تحریک نسته. نو د دې ځای څه موږ ته دا معلومه شول. دا یوه خبره شو. اوس یوه خبره دا ده چې ځینې خلک زموږ ځینې ورونه حنفیه هغه ځینې ورونه دا وایي چې دا اشاره هم نسته. نو یو جواب خدا دی چې ګوره په صحیح احادیثو کې سته مسلم بخاري کتب الستو کې منابع الستو کې سته او په نورو ډېرو منابعو کې سته. دویم دا دی چې ګوره علي قاري رحمه الله هم پر دې پر رساله لري او 2 رسایل په څوک لري ابن عابدین شامی لري او شامی رحمه الله پر المحتار کې تفصیلا بحث پر کړی دی او زموږ د امام محمد رحمه الله سم د دې نص ظاهر روایه د دې نقل شوی. به هر حال هغه دا د خلاصه قیدانی او د دې دلیل چې پیشي دا هغه جواب بس دا چې دا نور علما پاتې سو دا یو عبارت ما صدا بل ور ما دا تحقیق کړی خو دا یو عبارت ما صفاتی جار ور د دې وری هغه ملاحظه کوي. هغه عبارت د مجدد الفسانی رحمه الله دی. مجدد الفسانی رحمه الله په مکتوبات شریف کې پر دې خبره بحث کړی دی بیا وایي چې په دې کې اضطراب دی. چش دی خو ما وستې ته پر واضح که چې کوم اضطراب چې دی یادیه خو دغه د دې په مابینځ کې څوک دی اختلاف دی. نو په اضطراب کې طرف راجح معلوم سو طرف مرجوح معلوم سو قرائن د ترجیح معلوم سو او قرائن د درء معلوم سو دغه څه. نو اوس به بیا هغه شی پاتې سو نسو پاته. او دویمه خبره دا ده چې ګورئ د هر چا هره خبره په هر فن کې نه معتبره. نو دا خو اوس ګوره د مجدد الفسانی رحمه الله فن خدا نه دی چې اوس په دې کې مرده دلته خو د اصحاب العلل خبرې معتبره دلته خو د هغه چا خبره معتبره ده چې پر دا روایت یې 2 میاشتې وغلي دي دا رقم یې تا ته حل کړی دی. صحیح سو. دا ان شاء الله العزیز د دې هغه مکمله طریقه سوه. په دې کې 3 خبرې یعنې موږ بنیادي وکړو. یو د منهج د الباني باندې زموږ د تنقید دی دا یو. دویم پر منکرینو د اشارو باندې زموږ دغه دلایل دي. دریم دغه اشاره زموږ په مذهب کې ستا په د دې باندې د مذهب معتمدي حوالې دي هغه فقهي جانب په خپله ګوري زه هغه ته نظم او دغه په یو خاص طرز باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب ترجیح ده چې مطابق د حدیثو ده او د ګوره دا کې مالکیان هم دغه د تحریک او د تحریک دا یوه دا طریقه ده یوه دا طریقه ده. کوم خلک چې تحریک ثابتي هغه پر دا طریقه ثابتي دا ته هغه هم رفع او خفض وایي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.